وسلم په سنتو کې ده د خپل امیر او د مشرانو په خبر داغي په اطاعت کې ده د خدای پاک نصرت به راځي او چې کله امت د پیغمبر سنت مات کړي او د خپل امیر اطاعت پرېږدي نو بیا ګټلی شوی جنګ فتحه په شکست بدلي لکه په دې کنډو تاسو ته لږ مختصره غوندې نقشه وښیي دې خوا نه مکه مکرمه ده فکر هم راغی او دې خوا ته دوه غرونه دي دا جبل احد داسې دی لکه اوښ چې چوک بس به تاسې وګورئ داسې دی لکه اوښ چې چوک دې خوا نه دښمن خطر نه و دې خوا نه دښمن خطر نه و دښمن خطر دا د مدینې منورې دفاعي خط دی چې شی دی نو نبي علیه الصلاة والسلام دلته کنډو دی په دې باندې 50 کسه مجاهدین کېنول دې دپاره چې دفاع مضبوطه کړي تاسو ته واقعه بیان شوه کله چې مجاهدینو منځ کې اختلاف راغی او په نتیجه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت چې هغه کېنولی و د هغه امر چې هغه مات کړ ګټلی شوی جنګ یې په شکست باندې بدل شو او دومره لویه صدمه ورسېده چې د اسلام په تاریخ کې دومره لویه صدمه به نه رسېدلې لکه تاسو ته مخکې وویل د امیر حمزه رضی الله عنه ځیګر قدرې پاتې نه شو هندي ځیګر راویست او هغې باندې خوله ولګوله ځکه چې بدر کې امیر حمزه رضی الله عنه د هندي پلار وژلی هغې هغه انتقام یې اخیسته نبی صلی الله علیه وسلم تر مبارک ته صفیه رضی الله عنها راغله د امیر حمزه رضی الله عنه د ده خور وایي زما خور مه راپرېږدئ صفیه ته وایه چې امیر حمزه ونه ګورئ وایي ولې وایي دا ښځه د زما ترې که ولیده داسې نه چې د الله تعالی نافرماني ترې وشي نو صفیه رضی الله عنها ته خپلوان وویل چې نبي علیه السلام تا نه پرېږدي خپل ورور به نه ګورئ وایي که ما دې دپاره نه پرېږدي د ده امر وي نو زما سر به چشم قبول او که دې دپاره ما نه پرېږدي چې زه ښځه یم نرم زړه لرم زه نافرماني ونه کړم نو زما وراره ته ووایه چې هېڅکله داسې کار به ونه کړم زه په دې فخر کوم دوه څادرې راوړئ یو څادر لوی او یو وړوکی خور یې راوړ د مدینې منورې دوه صحابه دي دلته تاسې بیا وګورئ دوی قبر کې یو قبر په باره کې دننه 3 صحابه دي امیر حمزه رضی الله عنه عمر مصعب بن عمیر رضی الله عنه عبدالله بن جحش رضی الله عنه دلته 3 قبره ښکاره دي نور ټول پټ دي خاورې په راغلي ما ته یو عربي وي چې دا باران کېږي د باران د شیله پرې راغلي هغې لاندې شوي دي بهرحال مسله دا شوه چې دا ګټلی شوی فتح دا چې دی په شکست باندې بدل شو نو د دې وجې نه موږ د دې ځای نه عبرت دا وړو سبق چې په کار دی د نبي علیه السلام پوره اتباع وکړو او د خپلو مشرانو چې کوم زمونږ مشران د امارت اسلامي شکر وباسئ ورونو چې الله تعالی داسې مشران راکړي چې په ټول عالم اسلام کې نشته ټول عالم اسلام مشران چې دي هغه فساق و فجار دي او تاسو ته خدای پاک مشران شیوخ درکړي شیخ الحدیثان علما نیکان تهجد گزار نو که موږ د دوی اطاعت کوو الله تعالی به دا فتح موږ ته مخکې نور زیاته کړي او که اطاعت ونه کړو کیدای شي زموږ ګټلی شوې فتح دا په شکست باندې بدلی شي نو ټول درود شریف اللهم یا الله یا رب العالمین یا احکم الاحکمین یا رب العالمین من په هغه مقام کې ولا یو ستا محبوب علیه الصلاة والسلام فرمایي الوحود یحبنا ونحبهم من دا د احد غر موږ سره مینه کوي او موږ یې د ده سره مینه کوو یا الله په دې مقدس مقام کې ولاړ یو چې ستا پیغمبر وینې پکې توی شوي دي د صحابه وینې ورکې توی شوي دي د دې په توفیل زموږ ټول ګناهونه معاف یا الله ټول ګناهونه موږ معاف یا الله یا رب العالمین د دې په توفیل باندې د دې د قربانیو په توفیل باندې یا الله یا رب العالمین موږ کې هم داسې غیرت پیدا کړي د پیغمبر سره محبت پیدا کړي د پیغمبر سره زموږ عشق پیدا کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت اتباع نصیب کړي یا الله یا رب العالمین لکه څنګه چې په دې مقامونو کې تا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مختلفو اندازونو کې په مختلفو طریقو سره تا د هغوی کومکونه کړي الله
یا الله د افغانستان د رب العالمین د ټولې دنیا مسلمانان بالخصوص د افغانستان د مسلمانانو نصرت وکړي، فتح وکړي، حمکې وکړي. یا الله په دې مدینه منوره کې غربت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، د خلکو غربت یا الله په مالدارۍ باندې بدل شو. یا الله د مدینې منورې نوم یثرب د رسول الله صلی الله علیه وسلم راتګ سره دا مدینه طیبه شوه، آب هوا یې ښایسته شوه. یا الله افغانستان یا رب العالمین، یا رب العالمین د افغانستان غربت دا په دولت باندې بدل کړي، پراخ اقتصاد ورته نصیب کړي، د افغانانو اتفاق و اتحاد نصیب کړي. دلته چې څومره شهدا تیر شوي دي او د دې نه نیولې